بسم الله الرحمن الرحیم. زه اصغر صلاح تاسو ته په ننني درس کې ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې انشاءالله جوړ به یاست. رسیدلی یو 86 نمبر صفحې ته. په 86 نمبر صفحه کې موږ نن وایو الوحدة الرابعة الدرس العشرون، شلم نمبر درس، څلورم چپټر، څلورمه برخه، مفردات اضافیه. موږ په تیر درس کې هغه د درس کوم خلاص مفردات، کلمات یا الفاظ چې دي هغه مطالعه کړل چې څه معنا لري. نن راځو په همدې څلورمه برخه، څلورمه وحده یا هم په څلورم چپټر کې اضافي الفاظ چې دي، اضافي مفردات مطالعه کوو چې هغه څه دي. ګورو الاول یو دی، واحد یو، الاول یو، واحد یو، الاول اول پښتو کې مول دی یا لومړی. الثاني اثنان دوه، الثاني دویم. ثلاثة درې، الثالث دریم. الرابع أربعة څلور، الرابع څلورم. خمسة پنځه، الخامس پنځم. الأول الثاني الثالث الرابع الخامس پنځم. اول دویم دریم څلورم پنځم. التدريب الأول رتب الأعداد. دغه اعداد چې دي دا ترتیب کړئ. الأول الثالث الخامس الثاني، دا د الأول الثاني الثالث الرابع هم داسې ترتیب کړئ. دا به انشاءالله اسانه تمرین وي. صل بين العدد وكتابته. دا ګوره څه دی، اول هم دی واحد هم دی، خو دلته چې کوم یو پورې تړلی دی الرابع خو کېدی نه شي، نو الاول ته دې نه خط کش کوو، الثاني او همداشان نور. اقرأ الأعداد الترتيبية. دا به داسې ولولې. صل بين العدد والصورة المناسبة. دلته الاول الثاني الثالث استدی، لکه دا الاول دی ګوره، الاول نه به دې ته خط کش کوم، دا الثالث دی دا به دې ته خط کش کوم. انشاءالله اسانه تمرین دی. انتقالیږو 78 نمبر صفحې ته. په 78 نمبر صفحه کې التراکیب النحویه، نحوي جوړښتونه دي. په نحوي جوړښتونو کې موږ التدریب الاول ته راځو. بیا هم په نحوي جوړښتونو کې هغه کوم د جملې جوړښت چې دی، ترکیب چې دی، څنګه جوړیږي، سوال څنګه راځي، جواب یې څنګه کیږي، او بعضې هغه د جملو جوړښتونه چې موږ په درس کې مطالعه کړل دلته یې عملي ګورو. التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب تبادله کړئ خپل ملګري سره لکه څنګه چې په مثال کې دی. الطالب الأول أو الطالب الثاني متى تذهب إلى المدرسة. ګورئ مثال دا دی، المدرسة السابعة، مکتب ښوونځی 7 بجې. دې نه به تاسې سوال داسې جوړوئ چې اول دا به راولو سوال کې چې ته ښوونځي ته کله ځې، 7 بجې. البيت الواحدة، کور ته کله ځې، 1 بجه. داسې جملې به په عربي کې جوړو. مثال یې حل کړی یو، متى تذهب إلى المدرسة، ښوونځي ته کله ځې. متى کله، تذهب ځې، إلى تا المدرسة ښوونځی. متى تذهب إلى المدرسة، ښوونځي ته کله ځې. أذهب زم، الساعة بجې، السابعة و، أذهب الساعة السابعة 7 بجې زم. دا د دې مثال شو. اوس دې نه مثال جوړو. البيت الواحدة، د دې لپاره چې تاسې خپل ځان هغه کوي څه ورته وایي، الفاظ رکیږي کله کله. دې لپاره چې خپل ځان امتحان کوي، دا ویډیو سټاپ کوي همدلته، زه دا مثالونه حلوم، تاسې حل کوئ. هر مثال چې وایم بیا سټاپ کوئ، وګورئ چې تاسې صحیح حل کړئ که نه. متى تذهب إلى البيت؟ أذهب الساعة 1.
کور ته کله ځي 1 بجه ځم. ډاکټر الثانية 2 بجې. متى تذهب إلى الطبيب؟ ډاکټر ته کله ځې؟ أذهب الساعة الثانية. متى تذهب إلى المسجد؟ أذهب الساعة الثالثة. متى تذهب إلى المهندس؟ أذهب الساعة الرابعة. متى تذهب إلى الشقة؟ أذهب الساعة الخامسة. متى تذهب إلى العم؟ أذهب الساعة السادسة. التدريب الثاني: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب تبادله کړئ خپل ملګري سره لکه څنګه چې په مثال کې دی. مثال کې څه دی؟ يصلي الفجر المسجد. سحر لمونځ کوي مسجد. دینه مثال څنګه جوړو؟ د سحر لمونځ چیرته کوي؟ يصلي هغه کوي، خو پوښتنه د خطاب جوړو ته. يصلي الفجر منځ کوي المسجد په مسجد کې، نو دلته به خطاب تا ته وي. أين تصلي الفجر؟ د سحر لمونځ چیرته کوي؟ أصلي الفجر في المسجد. د سحر لمونځ چیرته کوم؟ په مسجد کې. همدا شان دلته یو ځل بیا هم تاسې دا ویډیو سټاپ کوئ یا اډیو کلیپ سټاپ کوئ، خپل مثالونه جوړوئ. هر مثال چې جوړ کړئ بیا دا کلیپ رن کړئ، پلی کړئ او هغې نه وروسته وګورئ چې تاسې مثال صحیح جوړ کړی که نه. أين تقرأ القرآن؟ قرآن کریم چیرته لولې؟ أقرأ القرآن في المصلى. په ځای نماز کې یا د لمونځ په ځای کې یا په حتی مسجد هم مصلى دی ځکه چې د لمونځ ځای دی. أي مكان الصلاة. متى أين تشاهد التلفاز؟ أشاهد التلفاز في الغرفة. تلویزیون چرته ګوري؟ تلویزیون په کوټه کې ګورم. أين تتوضأ؟ اودس چیرته کوي؟ أتوضأ في الحمام. اودس په تشناب کې کوم. أين تغسل الأطباق؟ پلیټونه چیرته مینځي؟ أغسل الأطباق في المطبخ. پلیټونه یا کاسې په اشپزخانه کې مینځم. أين تنام؟ چیرته ویده کیږي؟ أنام في غرفة النوم. د خوب په کوټه کې ویده کیږم. أين تغسل الملابس؟ جامې چیرته مینځي؟ أغسل الملابس في الحمام. نو فکر کوم د نن لپاره همدا درس بس دی. لږ لږ به پر مغزو چې بوج نشي. دغه ټول مثالونه باید تاسې حتما حل کړئ، داسې نه چې 1-2 مثالو باندې باید اکتفا وکړئ. نه، مثالونه باید ټول حل کړئ سره. نو انشاءالله نو درس به بله ورځ لولو. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.